حبیب ګل صاحب ستاسو د جناب صاحب ستاسو څه دا چې زما مشر ورور تاسو د جناب صاحب څه چې دغه زما والد صاحب ستا والد صاحب راته ووایي چې په خپل کور کې څنګه خو یو آیا تاسو سره به کور کې خامخا په کشرانو خلک څه غوسه کوي یا څه کوي د هغې خوی تاسو سره څنګه وایي قارېده به درته ډېر پابند به یې ساتلی او که نه داسې څه ازادي به یې درته درکوله د مانځه متعلق به یې درته وی یا نه چې پاسې لکه د مانځه وخت دی یا نور داسې لکه پلاني ځای کې حجرې ته لاړ شئ هلته نن د پلاني وفات دی یا څه دي د هغې متعلق به یې تاسو ته داسې څه خبرې اترې کولې اخلاقو متعلق به یې درته سوي چې بچي د کمې کمې خبرې به خیال ساتئ کم نصیحتونه به یې درته کول داسې څه یاد دي درته ښایسته پې ښکاري کور او مخکې د واده نه مخکې د واده نه زوی ته داسې وایي مور او مخکې د واده نه دا د ده تقریبا د 78 نه مخکې شاعري وه چې هغه دا یو ډېر مشهور نظم او د دې نه علاوه هغه له خدای پاک دې نه اواز هم ډېر ښایسته ورکړی نو د خوږې شاعري سره چې دی هغه خوش اوازه هم و مه کوئ بچي ډزې او څوک به د نه ولګي دا نظم ستاسو لور بیا په مهرندیش صاحب واده ده ښه جي ښه او که نه زمونږ ډېر نږدې ملګری دی ښه جي ښه بسم الله الرحمن الرحیم نن د ښاغلي جناب ګل جناب صاحب د وفات درېیمه ورځ ده مونږ د هغې په حجره کې ناست یو د هغې رونه زامن او د کلي نور معززین هم را سره دي نو د دې نه به د هغې په هکله باندې لږ تپوس کوو ستاسو نامه سره زما محمد اقبال نوم دی محمد اقبال تاسو د جناب صاحب څه چې دغه زما والد صاحب ستا والد صاحب جناب صاحب ستا پلار او زما والد صاحب ته په خپله باندې څه کار کوې زه بس دیاړی مزدوري کوم بټۍ دیاړي مزدوري کوي په بټۍ کې د جناب صاحب چې کله وفات کېده نو دوی ته څه تکلیف و بې درد وته بس د هغې نه کینسر ورته ولګېد څو ورځې مو هسپتال کې تېرې چې 3 ورځې مې هسپتال کې تېرې کړې 2 شپې او 3 ورځې نن یې د وفات درېیمه ورځ ده او نن یې درېیمه تاسو ته د هغې څه شعر نیم یاد دی ماته اوس شعر یاد نه دی خو دا یو نعت به وی چې ډډه به لګې که نه او پته به دې ولګي دا یو نظم به وی بلکل او جی بلکل دا یې راته یاد مشاعره کې مکثر وی او دا دی ستاسو څه نوم دی جي ماجي کچکول تاسو د دې کلي یې زه مردان د مردانې جناب صاحب سره مو څه رشته ده دا تره مې دي تاسو دا تره څنګه سړی و خوی خصلت یې څنګه و اخلاق یې څنګه و ډېر ښه مزېدار ډېر اخلاقي سړی و شعري سړی و مونځ او دس پرهېزګار و غم خادی والی و لکه ډېر په دې هکله ډېر دغه ته په خپله څه کار کوې زه خو دغه دیاړي میاړي کوم بازار کې ستاسو د پلار څه نوم دی ثمرګل ښه جي ښه تاسو جي ستاسو نوم څه دی زما نوم شاهد انور دی شاهد انور دی د دې کلي یې جلاله یې نه د خاکوټ یم او دا زما اسخر و ښه جي دا ستاسو سخر و تاسو په خپله داسې د شعر سره تعلق شته نه زما خو زردګان شعر سره تعلق نشته ښه جي ښه او د جناب صاحب لوڼه څو وې لوڼه یې 3 دي ښه ښه جي ښه تاسو د مهرندیش صاحب او یو نه اورېدلې ما اتیاو ته نږدې ما او بس دی که نه یاره تر کومې به ژوندی یم ستاسو لور بیا په مهرندیش صاحب واده ده ښه جي ښه او که نه زمونږ ډېر نږدې ملګری دی ښه جي ښه ظاهرشاه صاحب ستا نه خو د نوم تپوس نه کوم چې کلاس فیلو مې که نه دا تاسو هم د جلاله یې جناب صاحب هم د جلاله خوی خصلت یې څنګه تا څنګه محسوس کړ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ساجد محمد شیخ صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو د جناب صاحب په درېیمه ورځ باندې دلته کې راغلې زیري مو کړه او موږ هم درناوی راکړو د کلي هم درناوی ورکړو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم جناب لا یو داسې سړی و چې جناب لا چې څنګه په وجود درونو داسې په خوی خصلت هم درونو جناب لا چې دی نو داسې ژوند تېر کړی په دې جلاله کې چې تر نن ورځې پورې څوک دا نشي ویلی چې جناب لا چا سره ترخه خبره کړې داسې و چې د وړو سره وړوکې و د غټو سره غټو بس په هر محفل کې چې به ناست و د محفل ښکلا وه او د محفل مطابق و چې څنګه به محفل و نو جناب صاحب په هغه محفل کې ځان چې دی نو هغه شان چې دی نو ایډجسټ کو
او د هغې مطابق به چې دی نو هغه خپل چې دی نو دغه تېرو لکه په هر محفل باندې ډېر زیات او پوره سړی و. مطلب دی چې ډېر د نږدې نه دې لیدلی و. ډېر د نږدې نه مې لیدلی و، ناسته پاسته ورسره شوې وه. یوازې دا نه چې مزاحیه شاعر و، مونږ خو خلک دا وایي چې جناب لا چې دی نو مزاحیه شاعر و، خو هغه یوازې صوفیانه شاعري هم ډېره کړې لکه څنګه چې د دوی دغه زوی وي چې ډډه به لګی که نه پته به دې ولګي. دا یو ډېر مشهور نظم و او د دې نه علاوه هغه له خدای پاک چې دی نو اواز هم ډېر ښایسته ورکړی و. نو د خوږې شاعري سره سره چې دی نو هغه خوش اوازه هم و. مه کوئ بچي ډزې او څوک به دې نه ولګي. نو د هغه ډېر زیات او بیا تقریبا چې دی نو داسې کال یو نیم وشو چې نیازبین یوسفزي صاحب دی او کوشش وکړو او د جناب صاحب شاعري چې دی نو راغونډه کړه. د جلاله اوبه خوږې دي. جلاله اوبه خوږې دي او یو کتابي شکل ورکړو. نو زه د هغوی مو د په کتاب کې بالکل ستاسو نامه شته دی. نو زه د هغوی مو ډېر زیات مشکور یم چې دغه شانتې دا ادبي خلک چې په دوی باندې چې دی نو د ادب ژوندی دی، د ژبې پې ژوندی دي. دا په موږ په دې کلي کې هم داسې چې دی نو شاعران تېر شوي دي او اوس هم پکې شته دی. نو الله دې وکړي چې د جناب صاحب دا کمی خو به ډېره موده وي. بالکل په دې چم کې خو دغه هم و که نه حکیم عادل محمد توپان صاحب ښه اوس د دوی نه به یو تپوس نه مو کوجي. ستاسو چې نامه څه ده؟ زما نوم جي حبیب ګل دی. حبیب ګل صاحب ستاسو د جناب صاحب ستاسو څه و؟ دا چې زما مشر ورور و. ستاسو مشر ورور؟ دا زما مشر ورور، زه د هغې د ټولو کشر ورور یم جي. او جي او بس حبیب ګل صاحب تاسو څه کار کوئ؟ زه خو جي زما خپله روزګار او پیشه چې ونه دا ټیلري وه. فلحال زه لکه ټیلري ما پرېښې ده، دکان مکان مې نشته. هغسې کور کې چېرته مطلب دی لکه یار دوست یا د خپلو بچو مچو کپړې مطلب دی لکه راشي نو هغه زه جوړوم. خو بهرحال هغه د دکاندارۍ ذمهوارۍ هغه ناسته یا هغه روزګار هغه سرته نشم رسولی. تاسو په خپله هم شاعري کوئ؟ او جي څه لږه ډېره مطلب دی لکه او د جناب صاحب وینا درته یاده ده؟ او جي یاده ده راته وایي او یو ناوړېدلې ما اتیو ته نږدې ما او بس دی که نه یاره تر کومې به ژوندی یم. او دغه شان دغه ډېر مطلب د ښکلي ښکلي شعرونه شته دی او دغه شان مطلب دی لکه مونږ د ډاګې د وخت مطلب مردان د ډاګې د وخت مونږ اوسېدونکي مردان یو او دلته مونږ په سن 78 کې دلته راغلي یو. نو ده به مطلب دا دی هلته کې م شاعري وکوله او هغه وخت مطلب دی لکه یو دغه ماته یاد دی پخواني چې وایي مخکې د واده نه زوی ته داسې وایي مور او مخکې د واده نه او لکه وایي لور دې د ماما بچي او ټیک به کوي دا بچي او خوښه د زما بچي او ښایسته پې ښکاري کور او مخکې د واده نه مخکې د واده نه زوی ته داسې وایي مور او مخکې د واده نه. دا د ده تقریبا د 78 نه مخکې شاعري وه چې هغه مطلب دا یې دغه کړې ده. تاسو ټول په مردان ډاګۍ کې چې اول اوسېدی څو کاله وشو چې تاسو د ډاګۍ نه جلاله ته راغلي؟ بس 78 کې راغلي یو جي نو 78 نه په دې خوا چې اوس مطلب 2022 پورې څونه وخت وشو دونه وخت زمونږ دلته وشو تقریبا 40 خو وشه 240 کاله اندازتاً 40 خو وشه. هلته تاسو په ډاګۍ کې یو ځای اوسېدی او دلته بیل اوسئ؟ نه ټول په یو کور کې دلته م اوسېدو او هلته م اوسېدو. اوس دنګ دا یو ورور چې دلته کې کم ناست نو دی اوس زمونږ نه تقریبا 3-4 کاله وشي تلې مردان ته او هلته لکه هغه نیر په غاړه باندې اوس پایو ګل صاحب او جي او زه خو بس دلته کې مطلب دا مې ورواره دی مشر جناب ګل صاحب مشر زوی دی او زمونږ ټول په یو کور کې یو او روزګار او ګټه وټه یا مزدوري دا څیزونه لږه دي جدا دي خپل حساب کتاب دی خو مطلب دی چې لکه په یو کور د ټولو یو دی. او هغه ته الله پاک داسې یو خوی خصلت ورکړی چې د هغه نه کشران د کشرانو په ځای کې ماشومان د ماشومانو او لوی د لویو په ځای کې او د هر چا سره مطلب په کم محفل کې به هغه ناست نه و په هغه ښکلي ښکارېده او مطلب دا هر چا به د هغه خولې ته کتل چې دی به څه وایي. نو مطلب دا چې لکه چا به ناستو نو بل چا به داسې څه خاص دغه نه کو هغه له به د خبرو مقور کول هغه به خبرې کول په وجه چې دغه په خبرو کې یو عجیبه خولې پکې یو عجیبه صفت یې ښه او عجیبه مزه و پکې. نو هر چا به دغه خبرې ډېرې په شوق او ډېر په دغه باندې او دغه به هسې عام خبره به هم د کمال نه خالي نه وه. نو دغه مطلب دی هغه ته خدای پاک یو صفت ورکړی و. ډېره مننه. مونږ ستاسو بچې ستاسو پیدایش چې کوم دی نو هغه دلته جلاله کې شوی دی؟ ستا پیدایش جلاله کې شوی؟ نه جي زما پیدایش د مردان دی. مردان کې شوی دی؟ او ستا کشر ورور چې دی د هغه څه نوم دی؟ محمد یونس نوم دی. محمد
نه څه هغه څه کار کوي؟ پټرول پمپ کې دی سیلمین دی. پټرول پمپ کې سیلمین دی. صحیح ده. نو تاسو د جناب صاحب 2 زامن یې او موږ 2 ځله او ستاسو 3 خویندې دي؟ صحیح ده. او خویندې مو 3 واړه ژوندی دي؟ راته ووایئ چې په خپل کور کې څنګه خویو آیا تاسو سره به کور کې خامخا په کشرانو خلک څه غوسه کوي یا څه کوي د هغې خوی تاسو سره څنګه وایي قارېده به درته ډېر پابند به یې ساتلی او که نه داسې څه ازادي به یې درته درکوله د مانځه متعلق به یې درته وي یا نه چې پاسې لکه د مانځه وخت دی یا نور داسې لکه پلاني ځای کې حجرې ته لاړ شئ هلته نن د پلاني وفات دی یا څه دي د هغې متعلق به تاسو ته داسې څه خبرې اترې کولې اخلاقو متعلق به یې درته څه وي چې بچي د کمې خبرې به خیال ساتئ کم نصیحتونه به یې درته کول داسې څه یاد دي درته؟ او جی هغه جی زموږ والد صاحب چې ډېر عجز طبیعته سړی و چېرې به موږ باندې غوسه نه کړی او د ښو اخلاقو د ښو خبرو موږ ته ډېر زیات تاکید کړی دی ډېر دغه به یې راته کوو او ډېر یو عجز طبیعته سړی و بلکل جنګ هغه نه په کور کې کړې ده او نه یې بار کړې ده لکه په کور کې خوی خصلت تاسو سره ټول د نرمۍ و بلکل جی په غوسه چې هغه موږ ته خبره نه وکړه او تاسو دواړو وروڼو ودونه کړي دي؟ ما خو د شایق صاحب په دغه باندې ما د تپوسونو په جواب کې ما خپلې خبرې د مختصر انداز کې وکړې تقریبا خو دا یو خبره زه ډېره ضروري ګڼم چې دا لږه زنګ دپاره مطلب دا یې د افسوس او د یو پریشانۍ دغه دی چې زمونږ مشر ورور جناب ګل جناب صاحب چې و د کینسر په تکلیف باندې مطلب دی لکه دنیا نه رخصت شو او زمونږ نه جدایي اختیار کړه او اوس د افسوس خبره دا ده چې دا یو زوی موږ سره مشر ناست دی د کشرې لور چې دا نام د کینسر د بلډ کینسر په تکلیف کې مبتلا ده او د کشر زوی چې دی د هغه کشر زوی د لاهور شوکت خانم کې مطلب دی زیر علاج دی هغه مطلب دی لکه د کینسر تکلیف هغه تم دی الله پاک تاسو زه د ټولو دغه یارانو دوستانو ته څومره چې زمونږ د اواز څوک اوري زمونږ په حق کې دی مطلب دی باقي ماشومان دغه دپاره مغفرت دعاګانې او زمونږ د ماشومانو لپاره صحت دعاګانې خصوصي د الله پاک نه غواړئ چې خدای پاک زموږ په حال باندې باقي رحم سره تمام مسلمانانو کې الله هم خوشحاله کړه جزاک الله بس نن امین نن د جناب ګل جناب صاحب د مړینې 3 ورځ ده مونږ د هغې په حجره کې ناست یو په دې وخت کې د هغې د کلیوالو او د خپلوانو سره مو یو څو خبرې وکړې خصوص په جمع دعا وکړې چې الله تعالی دې د هغه په ګور باندې نور کړي اللهم امین بیماران چې دي هغوی د خدای پاک امین شفا کامله ورکړي امین مصیبتونو غمونو د خدای پاک دوی په امان کړي او د هغوی چې کم کمی دی هغه د خدای پاک دی نو د دوی په دې کشرانو کې چې دی نو داسې صلاحیت پیدا کړي چې د هغوی کمی پوره کړي موږ ټولو د خدای پاک رحم وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه